سلامونه کې هلي لرو بر افغانانو پښتنو خويندو ورونو دا پاس می چا کس لګولې دا غ مولوي صاحب دی چې د پیسو مو د مخ کې دا ویلو چې جهاد کوي نو ورشه افغانستان ته په د باره کې خبر کوم زاور سور سلام د خپل ځوانانو ته په فیسبوک کې تاسو کار کوي که په ټیک ټاک کې کوي لرو برو پښتنو افغانانو اپ پریش او ساسي په مور خپل شه اپ پریش او ساسي په مبارزه شه وایم ابتهار درمان کوم مرانه سه شیرانه سه زه یو خبره په جوړه سره کوم چې کوم مولا په پاکستان کې ناس یو د جهاد په افغانستان باندې ورکړي نو دا پوښښ دا بالکل حرامي دی دا بالکل شیطان دی رذیل دی منافق دی ځکه دا په قرآن کې په یو ځکه نه دی راغلی چې د امریکایي په ټینګ په توپ په جاز په پاکستان کې جهاد نه کیږي په افغانستان کې کیږي داسې ملایانو پسې داسې راځي داسې ورپسې هر رقم خبرې چې ورپسې کوي تاسو ته اجازه دی ثواب دی پکې ثواب ذکر دې د لاسه زما واړه ماشومان په افغانستان کې کباب کیږي زما افغانستان په تباہ کیږي بالکل دې کې هیڅ بریک منی سي افغانانو نو ول د کریب دروانه اورم بیا سره خبرې کوم لروبر یو افغان دی لروبر یو افغان دی دا خبر بیا دوهراو کوي لروبر یو افغان لروبر یو افغان دا زمون نارم دا زمون په کاروم دی لروبر یو افغان نه ما اوسه پورې ملي اردو یاد کړی د چلته کم داغي سرکاري کم که پاکستان کې چې کم آرمي ده ما نه یاد کړی ما داغي حکومت نه یاد کړی واورې دا کلیپ افغانان ورونو هیله کوم چې دا ویډیو سره شیر کړئ بالکل لروبر یو افغان دی که په دې خبره کې څوک شک غني کم پښتون چې زه افغان نه یم نو د قرآن د آیات نه انکار دی ځکه په قرآن کې الله تعالی ویلي د قومونو ذکر کړي زه افغان پیدا کړم زه پښتون پیدا کړم او کم پښتون ته چې په دې کې شک چې زه افغان نه یم نو هغه د خپل لاړې یا اینه د مینه کې کېدای شي هغه د بل قوم نه ابه پښتون کېدای نشي افغانان ورونو دوه خبرې دي یو ګورئ کم مولا چې د حق خبره وکړي کم مولا چې د صحیح خبره وکړي تاسو وګورئ چې دا ځوانان به څومره داغې به ټول د سیوي چې لکه غلامان ځکه د ملا ځای چې دا یو عظیم ځای دی دا د پیغمبر علیه السلام ځای دی په دې منبر باندې پیغمبر علیه السلام ناست دی د هغه نه دغه پاتې دی نو موږ د هغه علماو د هغه قاري صاحبانو بالکل ورته احترام لرو بالکل هغه د هغې موږ د خپو خاوري چې څوک د حق خبره کوي خو که څوک منافقت کوي څوک رذالت کوي نو خبره داره بیا د هغې په خلاف وانیو او بل ګوره زه تاسو ته د همیشه دا خبره کوم چې مولا باید د افغانستان یا که د پاکستان پښتانه مولایانې باید دا په کنټرول کې وي ځکه افغانانو ورونو کله چې انګریزان د دې وطن نه واته یو خیانت خو دا وکړه چې دا وطن په دوه تقسیم کړو نیمه پښتانه افغانان دلته پرېښودو نیمه هلته پرېښودو بل یې دا کار وکړو چې مولای تا نه واغستو مولای تعالی په دا کې راو ځکه د مولا په واسطه باندې پښتون افغان ډېر زیات استعمالیږي نو موږ د هغه علماو ته بالکل احترام لرو چې هغه په دې منبر باندې ناست موږ ته د حق خبره کوي نن د دې ملا صاحب نه زه خپل هم دا غواړم بخښنه دې غواړم ما ورپسې ویډیوګانې هم کړي ما ورپسې پوسټونه هم کړي خو زه ملا صاحب تا په دې خبرو کې څه ناڅه اوس هم تعداد شته دی تا یو دا خبره کړې چې په امریکایانو په جهاد کېږي په افغانستان کې بالکل موږ دا نه دي ویلي خو په پاکستان کې په امریکایانو جهاد کېږي دا 3 زره بلیک واټر اوس هم په اسلام آباد کې پراته دي د 400-500 بنګلې اغستې خپل شخصي جایداد دی په افغانستان کې ته ماته یو بنګله وښیوه چې امریکایانو اغستې بل کم د فحاشۍ کارونه چې په پاکستان کې کېږي کفري قانون دی ته ماته ووایې د افغانستان قانون اساسي اسلامي دی په افغانستان کې لمنډۍ نشته په افغانستان کې شرابخانې نشته په افغانستان کې دغه چرچونه نشته دی په افغانستان کې چې څومره عیاشیانې په پاکستان کې دی په افغانستان کې ماته د 3 مثال تاسې راکړئ نو موږ دا ویو که د جهاد فتوا کم مولا په پاکستان کې ناست په افغانستان باندې ورکوي هغې ته موږ حرامي مولا ویو دا موږ دا نه ویو چې موږ دا ویو چې نه په افغانستان کې جهاد شته نه په پاکستان کې جهاد شته که دا خبره زما دروغ وي خو تاسې ویو افغانان ورونو موږ امن سوله غواړو خو د تاسې مولایانو ته ویم چې خدای ته وګورئ د منافقت نه منع شئ د افغانستان هم خولې واړوئ افغانستان موږ تنګ شوي موږ به تاسې ته هر یوه کنځله کوو موږ به تاسې ته هر سپک الفاظ استعمالو ځکه چې زما ماشومان په افغانستان کې کباب کېږي موږ سوله امن غواړو موږ په افغانستان کې هم سوله غواړو موږ په پاکستان کې هم سوله غواړو نو مولا چې دی دا یو ډېر دغه دی باید چې موږ او تاسې مولا کنټرول کړو ګوره لږ مولا چې دغه خبره وکړي څومره ضرر رسوي یو معاشرې ته او که چېرته د قرآن د حدیث یا صحیح د مسلمانۍ خبره وکړي څومره پیدا یې رسېږي نن دې ملا صاحب څه ناڅه رښتیاوي ویلې نو وګورئ زموږ ستاسې زړونه یې وګټل زه ځنه بښنه غواړم سلام درته کوم ملا صاحب خو آینده کې فکر کوه داسې خبرې او که هر یو ملا د دې نه پس
داسې په افغانستان باندې د جهاد فتواګانې ورکړي او د افغانستان کې د جهاد خبرې وکړي نو بیا موږ ځوانان برګ نه شي او په فخر سره چې سم په دا خوله راځي هغه ورته ووایي زنده باد لر او بر یو افغان موږ سوله غواړو زنده باد د حق علماؤ نالت وي په هغه ایله منډۍ مولیانو باندې چې دی په پاکستان کې ناست په افغانستان باندې د جهاد فتوا ورکوي موږ ټول مسلمانان افغانستان کې هېڅ د جهاد خبرې چې څوک کوي موږ هغې د هغې په خلاف یو په اعلان سپارم دا ویډیو شیر کوي زنده باد خدای هم خوشحاله آباد لره بخښنه غواړم الله صاحب تا پسې ما بدې ردې ویلي خو د حق خبرې چې کوې بیا دې مرګړی یم